السلام علیکم. د ویډیو دویمې حصې ته راځو. نو چې کوم ټیم نهرو رپورټ راغلی په هغه کې سمن کمیشن چې ودې ته ویل چې باید ته خپل کمیشن تاسو خپل کنسټیټیوشن جوړ کړئ. ټیک دی چې ما چې برکر هډ ورته ویل نو په دې کې نهرو رپورټ چې خپل کلازز پیش کړو هغه بالکل انټي مسلم آیډنټیټي ولو، هغه پرو کانګرس وو. نو په هغه ټیم کې کله محمد لجناش تر دا ټیم پورې تر نهرو رپورټ پورې یعنی تر 1928 پورې یعنی 1928 پورې د مسلم هندو آیډنټیټي په پیور کې وو. خو بس په هغه ټیم کې بیا ورته ویل فرام ناو وی ویل گو اون سپریټ پات. بعد نه بعد بیا موږ خپل لار ځو، تاسو خپل کوشش کوئ، موږ خپل کوشش کوو. او کانګرس دا ویل نو چونکې د رویال کمیشن دغه یو رویال کمیشن اپارټمنټ سوی ولو، نو په دې کې بیا دا ضروري ول چې مسلمانانو خپل آیډنټیټي او دغه چې کوم انټرست سولو دغه د رائټس ولو دغه د پروټیکشن لپاره کې د محمد علي جناح خپل 14 پوینټس شیر کړو. هغه 14 نکات چې کوم ورته وایو هغه 14 نکات کم یو. نو 14 نکات اول نکات دغه شی ولو، کلاس دغه شی ولو چې بای ګورنمنت چې وي هغه به فیډرل ګورنمنت وي، یعنی ستاسو پاکي ګورنمنت به وي. د کوم ضروري پاورز دي هغه به د فیډرل سره وي، نور ریزیډوال پاور چې کوم دي هغه به د پروینس سره وي. لکه مثال کې تور پر انډستریز ولې ایجوکیشن وغیرہ سولو دا شان بیا او پروینسز هم خپل ورکوي، د اختیارات به بیا د صوبو سره. او په دویمه کلاس کې چې دا ویل چې میکسیمم زیاده سے زیاده اختیارات یا خود مختاری به وسبو ترکوي. په دریم کلاس کې 1/3 ریپرزنټیشن ان سنټرل یا سنټرل کونسل یا لیجسلیشن یعنی په د مسلمانانو ته په درو کې یعنی یو حصہ یعنی 1/3 حصہ به مسلمانانو ترکوي په سنټرل لیجسلیشن کې. په څلورم کلاس کې ویل مینورټیز ګیون دیر ډیور شیر، اقلیت چې کوم کسان دي، که سیک دي که هندوان دي، هغه ته خپل حق ورکوي. لیکن د زم خدا بالکل داوا نه کوله چې موږ اقلیت او اول بای موږ په اکثریت کې میجورټیز کې منګر د کانګرس او د هندوانو دا کوشش وکړي چې مسلمانان په مینورټیز کې بدل کې. په نهرو رپورټ کې دا خلک بیا کوشش وکړي لیکن او پکټ بعد چې مسلمانان برته په اقلیت کې بدل کې. نو که د زم ځان خپل میجورټي ویله و دغه سکانو یا چې کوم عیسایت یا داسې نور فرقې چې کوم ویلي په هندستان کې هغه مینورټیز چې بای هغه ته به خپل حصہ ورکوي. بیا ورته پنځم حصہ کې دی رائټس اف سپریټ الکټورټس، هر یو ته به دا کوم چې کوم اقلیت یو هغه ته به د جداګانه انتخابات چې کوم دی رائټس ورکول کیږي، حساب ورکول کیږي، حق ورکول کیږي. territories distribution should not affect Muslim majority areas in religious in majority areas. یعنی چې کوم ټیمه په لکنو په کوم خبره سوي ولا چې بای سن د ممبئی څخه جلا کیږي په بلوچستان او په ان دبليو اف یعنی په موجوده کې چې موږ ورته وایي خیبر پښتونخوا چې په دې کې کوم ته اصلاحات راولي په هغه یعنی په ان دبليو اف کې چې مسلمانان زیات دوري یا او بلوچستان کې کوم ته اصلاحات راولي یا ممبئی چې د سند جلا کوي په دا کې به د مسلمانانو چې اکثریت دی په هغه کې به د اقلیت اکثریت خیال ساتي، کوشش به کوونه کوي چې مسلمانان برته په اقلیت بدل کړي. بل یو کلاس شو ریلیجیس لیبرټي یعنی هر څوک دی، که سیک دی که عیسائی دی که هندو دی واغه ته به مذهبي ازادي ورکول کیږي. دا به نوي چې په یو ځای کې د هندو اکثریت په حالت پر مسلمانانو باندې پابندي دی، یعنی دغه پر اذان کول به پابندي وي، پر غواو پر لالیدو غوي پر لالیدو چې مسلمانان دغه وشي خوري دغه پر لالیدو به پابندي نه دوی به ټوټل خود مختاری وي مذهبي. په غي علاقو کې په کوم علاقو کې هغه خلک په اقلیت کې دي، اکثریت به پر دې باندې دباو بیا نه شي. بل یو اتم کلاس چې سند د ممبئی څخه جلا کوي دا پاغه شپو کې چې کوم ټیم په برصغیرو پاغه ټیم کې بمبئی ورته ول کېدل، بعد کې بیا انډیا جوړ سول. تاسو بیا په نت کې کتل چې دا بمبئی په بیل کې بیا ام کې په ممبئی سول ټیک شو. او بیا مسلم تبع خپل حقوق ورکول کیږي. په نوم کلاس کې بیا ور کړی دي کنسټیټیوشن چې کوم دی یعنی چې کوم نوې آئین جوړیږي یا نوې ریفارمز راځي په هغه کې د مسلمانانو د حقوقو حفاظت کیږي. نو امندمنت ان سنټرل لیجسلیشن وداوت کنسنت، یعنی په سنټرل لیجسلیشن کې چې کوم ټیم په قانون ساز اسمبلی کې چې کوم ټیم ترمیم راځي په هغه کې به د رضامندۍ خیال ساتل کیږي. یعنی په دې کې که مسلمانان به ممبرز وي، سیکان به ممبرز وي، عیسایان به ممبرز وي. نو په دې کې د ګردو په منځوري باندې که یو ترامیم کېدل نو د ګردو په منځوري به راځي. په دې کې به د من معنی نه چلیږي.
12 کوم ریفارم چې ولو په خیبر پښتونخوا کې یعنی NWF نوردرن ویسټرن فرونټیر پروینس او په بلوچستان کې به اصلاحات راځي، نوي اصلاحات ریفارمز راځي چې د وخت ضرورت ولو. په بل 13 چې کوم کلازو بل پاس اونلی بای 3/4 میجورټي، یعنی که په څلور کسان کې د درو خوښه ولا بیا به بل پاسیږي کنه نسی پاسېدل، یعنی په څلور کسان کې د آسان الفاظ کې در تمامه سي 3/4 یعنی په څلور کې که د درو کسانو خوښه ولا بیا به د بل پاسیږي کنه نه په پاسیږي، که بیا چیر په څلور کې د دوم نو خوښه بیا به د بل نه پاسیږي. په څلورم چې دی ایوری کابینټ مسلم ریپرزنټیشن، یعنی که هر کابینټ فیډرل ګورنمنت د جوړه دی یا که د پروفیشنل ګورنمنت په اسمبلیز کې لیجسلیټیو کونسل کې چې کوم کابینټ جوړیږي په هغه کې به مسلمانانو د خامخوا لیسي او د مسلمانانو حساب څوی شي 1/3 وي په سنټرل لیجسلیشن یا ایگزیکټیو کونسل کې. د قانون ساز په اسمبلی کې به د مسلمانانو نمائندګي چې وي هغه 1/3 وي، یعنی په درو کې به یو ممبر چې وي هغه به مسلمان. دا د قائد اعظم 14 پوینټس ولو چې د نهرو په ریپورت په جواب کې قائد اعظم محمد علي جناح خپل د مسلمانانو د حقوقو د حفاظت لپاره لیکلي ولو. دغه به تر ټولو زړه یو بل امپورټنت ایونت دی الاباد اډرس ورته ویل کېږي. دا په انډیا الاباد یو علاقه ده، په هغه کې که د علامه اقبال چې کوم ټیم د مسلم لیگ د ممبرونو په هغه په خپله خطبه کې دا ویلې چې په 1930 کې چې دغه مین فیچرز دا دی چې بایي مسلمانان چې کوم دي چې مسلمانان چې کوم دي چې هغه کله د يهوديانو کانګرس سره په جګړه کې وي، کله د UK سره یعنی برتانیې سره په جګړه کې وي. نه تر ټولو د دې مین مسلو حل چې دی هغه یو شی دی سیپریټ هوم لینډ فار مسلمز، یعنی دا بس دغه متنازع یو حل دی چې باید د مسلمانانو لپاره به جلا یو وطن وي. او دویمه دا خبره ده چې وایي په دې کې دغه چې د هندوانو سره چې کوم ټیم مسلمانان دي په دې کې دغه ډومیننسي یعنی هغه ډېر هندوان ورځ په ورځ ډېر زیات غالب کیږي. نو تر ټولو زیات پاور په برصغیر کې د کانګرس چلیږي او برټیش کوم ګورنمنت دی هغه ډېر توجه کانګرس ته کوي. نو د دې د توجه سره د چې کوم نظر اندازي د مسلمانانو د کانګرس ته په دې کې د مسلمانانو چې کوم آیډنټیټي د پیچان دی هغه ته خطر ده. او بل دا خبره مو کله چې د برتانیې و پوج تقریبا د پنجاب او د بنگالو د نارث ویسټرن فرونټیر پروینس او د بلوچستان یعنی دا زیات کار کې کم شیر چې د ارمیا د هغه د درو څلور صوبو سره دی. نو ولې د دې ضرورت نه دی چې باید دا څلور صوبې په دې کې چې د مسلمانان چې په میجورټي کې دي په اکثریت کې دي په کار د مشخص ځان خپل وطن مطالبه وکړو. د علامه آباد اډرس آباد او چې انډین ګورنمنت اکټ 1935 بعد بیا په 1937 کې یعنی په 1910 کې په انډیا کې الیکشن کیږي د انډین ګورنمنت اکټ 1935 لاندې. نو په دې کې کانګرس او آل انډیا مسلم لیگ حصہ اخلي. په دې کې کانګرس بالکل میجورټي اخلي، ډیر زیات سټان اخلي، تقریبا 211 سټان اخلي په 1358 کې او پروفیشنل سټان هم به ډیر اخلي تقریبا په 50 صوبو کې د خپل حکومت جوړوي. نو په دې کې چې کوم ټیم دی الیکشن وګټي نو پندت نهرو نو د یو تقریر کې وایي there are only two parties in India. په انډیا کې صرف دوه پارټي دي، یو کانګرس دی یو ګورنمنت دی. کانګرس ځان هم ګولي ګورنمنت هم ګولي او سکته برټیش ته اشاره وي یا خپل ځان ته اشاره چې بای اوس موږ ګورنمنت جوړ کې بس مجو. نو د پندت نهرو یو خبره ده چې بای بس مړ ځان دی. نو ځکه به دي کې د ښکارا ده چې بای دی د خپل پر سخیر کې د خپل قانون او د حکومت جوړېدو یو برپوره کوشش کوي. نو چې د دې ګورنمنت په پر سخیر کې راځي نو تر ټول اول چې دی کار کوي د دې دښمنی چې ده هغه د مسلمانانو د آل انډیا مسلم لیگ سره ده. نو دوی څه چم کوي چې په کوم صوبو کې مثال کې تور پر وسه په بعضي صوبو کې راځي چې هغه ابسولوټ میجورټي نه نو دغه د لپاره کولیشن ګورنمنت جوړیږي، اتحادي ګورنمنت جوړیږي کنه. نو د اتحادي ګورنمنت د جوړېدو لپاره نو مسلمانانو چې کوم آل انډیا مسلم لیگ چې په افر ورته وکي و کانګرس ته نو کانګرس بالکل وداته نو تیار شي کم اتحادي ګورنمنت د مسلمانانو سره جوړ کړي. کوشش خپل ادا کوي چې خپل ځان ته یو خپل ګورنمنت جوړ کړي. او دا خبره به کوله چې مسلمانان د خپل ځان ته کار بالکل پریږدي چې د ځان ته یو ګروپ دي را دي په کانګرس کې د ګډ ګورنمنت جوړ کړي. یعنی د کانګرس ډیماند یعنی ځان ته د خپل دا خبره نه کوي چې موږ ځان ته جلا ګروپ بس په کانګرس سره جوړ شي خپل ګورنمنت جوړ کړي.
کانسپیرسیز ایروډ مسلم آیډنټیټي وردا سکیم په دا کې دا ته وایي چې دا چې کوم دا یو انټي اسلام او مسلم یو سکیم ول چې په دې کې د دې مطلب دا ول چې د په دې کې د یو نیشن خبره وایي یعنی یو قومیت بس هندویزم چې وي هغه به سوپریم ریلیجن وي یو نیشن به وي یو پارټي کانګرس به وي نو په دې کې بیا د پابندي ولګوله پر چې کوم ما بیا د بار د دې ذکر کوم چې ولې دا ضروري پوینټ دی چې دا خلکو پر د غویو پر علالدو باندې پابندي ولګوله چې هغه د خپل سیکریټ مقام لري په هندویزم کې پر اذان او پر منځو باندې پابندي ولګوله او پر هندویزم که په افیس ته لوړی چې څوک به هندوګانو دغه کار به کړي مسلمانان چې په ورله مسلمانان کار به نه کړي د اکونومیک ایکسپلایټیشن د مسلمانانو د وکي هر ځای چې کوم معاشي نقصان و د خلک ته ورسوي ټیکسو د په لیاز باندې او په دې کې بیا بل دا دی چې د خلکو په دفترانو کې شاوخوا به 3 کلرډ فلیګ د انډیا د کانګرس ته دغه لګولې بعد یو مخ به دغه لګې دی یعنی د دې چې کوم د مسلم آیډنټیټي ول ښکارا خبره د ډیر زیات نقصان ورسېدی ارڅ د ځان د غړل چې بس دا یو ګورن الکه سټیټ خو د برصغیر ګورنمنت بستای منګر دی خو دا مطلب نه دی چې کدا دا وطن یا د برصغیر چې دی غس بس کانګرس پته کې بعد د کانګرس دی نو په دې کې ټوټل کوشش دا شو چې د مسلم آیډنټیټي پرا کولیپس کې او بیا یو سانګ وتل کېږي باندې ماترم دا د انټي مسلم سانګونو د دې ول کېدل په پکسکولو په دغه کې بیا چونکې چې په 1900 کې په 39 کې یعنی په 1939 کې چې کوم ټیم دویم جنگ عظیم شو کېږي ورلد وار 2 شو کېږي نو د ورلد وار 2 شو کېږي په دې کې بیا مسلمانانو نو ما په اول سر کې په الہاباد ډیس کې مو ډیسکس کړل چې د بنگال سره او د پنجاب سره ته ان دبليو اف پی سره د دې سره تقریبا ډیر زیات پرسنټیج سولجر جو جنگجو چول یا ارمی چول د خلکو امپورټ کول ایکسپورټ کوله و چاته ویو کې او د برتانیې چې کوم اکثریت فوجانو د څلور صوبو نو دویم جنگ عظیم شروع کېدی نو د دې دا کوشش ول چې باید د ریلیف ورکړي مسلمانانو ته هم نو ولې چې د دې سره د ارمی امپورټ ایکسپورټ کېدله و یو کې ته د جنگ د لپاره نو په دې کې چې کوم ټیم دویم جنگ عظیم چالو سلو دغه چې کوم یو کې چې کوم ګورنمنت ول دغه یو فدرالي انډیا ته نو دا کانګرس را ولاړ سلو چې باید یو فدرالي انډیا ته چې باید تیز مر سره په دویم جنگ عظیم کې شرکت وکي ملګرتیا وکي نو په دې کې کانګرس ورته ویل کانګرس شرطونه ورته شول اول شرط دا ورته شوی اول شرط دا ورته شوی چې باید د جنگ مقصد چیرته مقصد یعنی ایم چیرته مقصد چیرته چې د دویم جنگ عظیم یو خبره دویمه خبره ورته وکړه چې کوم لیجسلیټیو اسمبلی ده دا به د انډیا کانسټیټیوشن جوړي یعنی لیجسلیټیو کونسل چې کوم دی سنټرل لیجسلیټیو کونسل دا به د قانون ساز اسمبلی جوړي چې سنټرل لیجسلیټیو کونسل دا به انډیا کانسټیټیوشن جوړوي او دویمه خبره دا ورته وکړه چې کوم د وایسرای ایڈمنسټریټیو کونسل دی کنه دا کسان چې به دا کسان به چې د پروفیشنل اسمبلیز د به او د دې خلکو ته به د صوبایي اسمبلی حمایت حاصل وي سپورټ حاصل وي نو د دې وجه شته د دې وجه دا د نو چې کانګرس خپل ګورنمنت جوړ کړی ول الیکشن یې ګټلی ول په پروفیشنل اسمبلی کې د میجورټي ولا په سنټرل اسمبلی کې د میجورټي ولا اکثریت ول په صوبایي اسمبلی کې د خلکو اکثریت نو د کانګرس دا سوچ چې بای چې د سنټرل لیجسلیټیو کونسل د شرط تکشل چې باید د ځان قانون جوړوي آئین جوړوي نو په دې خصومت اکثریت نو کومر ته دي شي اختیارات را کلمر په خپل ځان کانګرس د هندویزم د لپاره خپل ځان ته یو د قانون جوړ کو شاغه بس مرز د حق لپاره وي د مسلم آیډنټیټي خلاف وي د قانون خلاف وي د عیسایانو خلاف وي او دویم خبره ده چې د ایڈمنسټریټیو د وایسرای کوم ایڈمنسټریټیو کونسل دی ایگزیکټیو کونسل دی په دې کې باغ کسانو چې هغه د اسمبلی ممبرز وي دغه سپورټ حاصل وي نو الریډي بیا کانګرس دا سوچ وکړي چې په دې خو بیا زموږ اکثریت موږ الیکشن غټلې دي نو په د ایڈمنسټریټیو کونسل کې هم زموږ ممبرز راځي نو دا شرطونه چې د کانګرس و یو کې ګورنمنت تکشف شو یو کې ګورنمنت دا سوچ وکړي چې باید دا کوم دی دا کوم ډیمانډز دي دا مسلمانان چیرې قبلوي یو خبره دویمه خبره دا ده چې زه قبولم کوم چې دوی دویم جنگ عظیم چالو دي چې په دې کې د ان دبليو اي پی سره د بنگال سره د پنجاب سره ما آرمي ګرځي چې د مسلمانان دي دا خلک د ما سره جنگي په دویم جنگ عظیم کې نو څنګه زه دغه شی اختیارات و کانګرس تور کوم د خلک به ما سره په دویم جنگ عظیم کې شرکت چیرې کې د خلک بغاوت بیا کوي
بیا به زما د شکست یو غټه ذریعه جوړیږي. نو چونکې بس چې د یو کې ګورنمنت ودی ته انکار وکړي چې یا باید موږ سي دا چې کوم مطالبات یا سي دا کوم ډیمانډز دي دا موږ نه منو، نو چې دوی ورته چې موږ ډیمانډز نه منو، نو بیا په 22 دسمبر په 1939 کې سوري په 22 اکتوبر کې په 1939 کې کانګرس استعفا ورکړي چې باید موږ ډیمانډ نه مني، موږ استعفا ورکړو چې باید موږ په دویم جنگ عظیم کې سي حمایت نکو. نو دی خلکو د استعفا ورکړي. نو ډے اف ډیلیورنس په 22 دسمبر کې 2 میاشتې بعد په دسمبر 22 په 1939 کې مسلمانان چې ډے اف ډیلیورنس یوم نجات یې مناو کوي چې باید موږ بس د کانګرس د ظلم ځان خلاص کړي. ظلم دا و چې باید موږ هر څه هر کوشش برپوره کوشش وکړي دا خلک منافقان دي، موږ ته به یو ور فلک نو پېکټ کې یو سره ته ویلې په خلافت کې مومنت کې بیا یو رقم بولو په نیغري رپورټ راسي به دا خلکو مخ بدل کړي بس یوم نجات یې مناو کوي چې باید بس موږ دا خلکو ځان خلاص کړي. 22 دسمبر 1939 کې ډے اف ډیلیورنس مناو کړي. بس هم دغه دا ورو چې د ډے اف ډیلیورنس بعد مسلمانانو خپل یو داسې جدوجہد چالو کړي چې باید بل یو خبره نشته بل یو لار نشته بغیر ما سوا چې خپل د وطن د جوړولو. او هغه پمفلیټ خو موږ مخکې تاسو ویلو چې چودري محمد رحمت علي پیش کړی ناو ار نیور دا پمفلیټ په 1933 کې یعنی په 1933 کې د پاکستان نوم فرست ټایم چودري محمد علي رحمت علي پیش کړی و چې په نوم پاکستان چې باید بل یو لار نشته بس خپل د خجلا ملک لپاره د دې خلکو سره نمبر احتیاطي حکومت غواړو، د دې خلکو سره موږ په یو ځای وسیدنګ غواړو، نه د دې خلکو سره موږ په یو ځای باندې په یو اسمبلی کې د ناستې شوق لرو. بس د دې بعد به موږ جلا خپل ګورنمنت جوړو. یو کال بعد بیا په 23 مارچ 1940 کې په 1940 کې لاهور ریزولوشن پیر سولو. د دې فیکټرز د دې وجوهات شاته دا ول چې علامه اقبال دا ورته ویلي چې باید بس دا غل سر در خلاص کی چې په بنگال کې په پنجاب کې په نارث ویسټرن پروینس کې په مسلمانانو ارمی تر ټولو زیاته د مرتوسمر سره وسایل ستا او زمر د مسلمانانو د دې هندوانو غالبي یعنی ډومیننسي دومره زیاته د پرمخ خلکو باندې زیات غالب دي زمر د متابعدو دومره زیات کوشش کوي چې اخر کې به د سنوي زمر اسلام ته خطر ده ګسه. نو پولیټیکل ویژن بیا چې دا خبره مسوي ولا نو بیا د نیرو رپورټ بعد خو کایزم ما خبره کړې فرام ناو وی ویل گو اون سیپریټ پاتس. بس بیا پر 23 مارچ باندې 1940 کې مولوی فضل الله کې یو ریزولوشن پیش کړي چې په هغه کې دی ولیکل چې باید نور کنسټیټیوشن دی در پاته یو کې ګورنمنت ته ویل نور یو کنسټیټیوشن دی نه منو بس موږ جلا یونټس غواړو موږ جلا سیپریټ هوم لینډ غواړو چې هغه جلا خود مختیاري او ځان ته اختیارات لري. په دې کې قائد اعظم محمد علي جناح نور مسلمانان چې کوم لیډرز او هغه ټوټل ګردو اکنالج کوي او منځوري ورکړه دا هغه په کانسنت باندې دا ریزولوشن پاسولو او دغه خوګه سره برتانی کانګرس دا ورته چې باید د پاکستان ریزولوشن دی د لاهور ریزولوشن نه دی. بس د دې بعد د پاکستان موومېنټ نور هم زیات زور واخیستلی د کانګرس سره بالکل په مخالفت کې ولاړولو چې باید موږ تاسو سره د یونایټي او د کانسنت او د کنسټیټیوشن بالکل شوق نه لرو موږ جلا خپل یو سیپریټ هوم لینډ غواړو. نو دویم جنگ عظیم خو چالو ول دویم جنگ عظیم خو د 1939 پر چالو. نو په دې مابین کې چې کوم ټیم به جاپان د یو کې سره د یو کې په مخالفت کې جنگیدي نو چې کوم ټیم دغه کانګرس استعفا ورکړي نو دا خبره ته چې په مستقبل بالکل حمایت نه کو په جنگ عظیم کې ته پوس واس کار مې پوسلو مې بالکل نه منو. نو په دې مابین کې بیا جاپان را ورسېدل تر برما باندې قبضه وکړه برما ونیول. نو کانګرس دا ټول چې باید تاسو مطالبه نه مني موږ د جاپان غسر ورور حمایت کو په دا جنگ دمکی ورکل. نو د کانګرس ګورنمنت ختم شول. نو په دې کې بیا د یو کې یو وفد رالی چې سر سټیفورد کریفو نو په دې وجه د کریپس میشن ویل کیږي سر سټیفورد کریپ رالی د ګردو چې کوم مین پارټیان ولې دغه سره ملاقات وکړي خپل پروپوزل ورته کښول پر 30 مارچ باندې په 1942 کې په دې کې ورته ویل چې باید موږ لیجسلیټیو کونسل جوړو. د لیجسلیټیو کونسل چې کوم ممبر زیاده به د پروفیشنل اسمبلی منتخب کوي صوبایي اسمبلی به منتخب کوي د لیجسلیټیو کونسل ممبرز او دا چې کوم صوبایي اسمبلی د دې کوم کسان دي د لیجسلیټیو کونسل دوی خپل کنسټیټیوشن په خپل جوړي.
د لیجسلیټیو کونسل په خپل کنسټیټیوشن په خپل جوړوي رویال سټیټس کوم دی یو کې غدي هغه هم د دې حسابي په دې کې خپل ریپرزنټیشن ولري او نیو کنسټیټیوشن به دا کسان جوړوي ډومینین سټیټس پای کې څوک وایي خپل جلا سټیټ جوړوي ځانته هغه جلا سي صحیح سي خپل جان ته خپل اون خپل ډومینین سټیټس خپل ځان ته آئین جوړوي سي ایکاړه به د ډیفنس ریسپانسبিলিټي چې وي وزارت دفاع چې وي هغه د برتانیې سره وي او د کم صوبایي الیکشن دي د صوبایي کم کسان چې د چې د لیجسلیټیو کونسل ممبرز سلیکټوي نو د صوبایي الیکشن چې دی هغه د شي بعد کیږي د جنگ دویم جنگ عظیم بعد کیږي یعنی د دې د یو کې ګورنمنت د برتانیې د ګورنمنت دا کوشش وکړي چې مازي دا په دویم جنگ عظیم کې لږ په امن پیدا کړي په برصغیر کې بل دغه یو ایم درلودلې نو دا ورته ویل چې بای بس یا سلیکټ کی یا ریجیکټ بد وی خو په دې کې بل پوینټس نه چلیږي کریپس میشن یا ایکسپټ کی یا ریجیکټ کی په دې کې بل خبر نه چلیږي په دې کې ریاکشنز کانګرس ورته ویل هندوس ورته ویل کانګرس ورته ویل پر 2 اپریل 1942 کول بای د خپل پاکستاني د ډومینین سټیټ کې خپل کنسټیټیوشن په خپل جوړي نو دا وګورئ د پاکستان د فائدې لپاره ورکړل په دې کې څومره فائدہ چشته او په دې کې صوبایي خود مختاري دي ورکه صوبایي خود مختاري اختیارات منو د صوبه د یعنی د ډومینین سټیټس په حق کې موږ بالکل نه منو او ګاندھی خو بالکل دا ریجکټ کوي مسلمانز بیا څورته مسلمانانو هم ریجکټ کوي په دې باندې ورته ویل چې بای په دې کې په سمبلیس کې چې بیا کم دي چې کم د دې تعداد چې د هندوانو کانګرس د به خډیر زیات نو چې کوم ټیم الیکشنز وای چې دا کسان راځي د خپل خدا خلک خو بیا په کوم ځای کې چې مسلمانانو په اقلیت کې دي دوی په اکثریت کې دي په هغه صوبې کې خو د خپل ځان د خپل پایدې د لپاره خپل کنسټیټیوشن جوړي په دې خو بیا د مسلمانانو تاوان دي نو په دې وجه باندې مسلمانانو هم ریجکټ کوي کریپس میشن نو د ویول پلان بعد کوم ټیم یو کې ګورنمنت دغه پروپوزلز اګریډ کولو په دې باندې کنسنټ ظاهر منځوري ظاهر کړل چې بای چلو ایڈمنسټریټیو کونسل ری اکټیویټ کوو نو په دې کې شمله کانفرنس برته پاک برصغیر لرالي په 25 جون 1945 کې تقریبا د یو ټاپ لیډرز د برصغیر د لیډر سره ول خپل پروپوزل ځور کو پروپوزل چې شو دا ټول چې بای موږ ایڈمنسټریټیو کم کونسل چې د ری اکټیویټ کوو په دې کې بچ دی و کم کانګرس دی کم مسلم لیگ دی و دې ته ریپرزنټیشن ورکو یعنی شپږ د ایڈمنسټریټیو کونسل ممبر چې وي هغه د کانګرس وي 15 ایڈمنسټریټیو کونسل چې به وي ممبرز چې به وي هغه د آل انډیا مسلم لیگ وي او یو چې به وي نن مسلم لیگ به وي یعنی د یونینیست پارټي چې کوم لیډر دی خضر حیات دا به دغه څوک خضر حیات چې د یونینیست پارټي وو یونینیست پارټي دا یو جلا بل پارټي ول په برصغیر کې چې یو ایڈمنسټریټیو کونسل پر ریپرزنټیشن چې دی دا به موږ خضر حیات ورکو نو کله چې دا ورته وکړل چې بای یو نان مسلم لیګي او د مسلم لیگ د مسلمانانو چې پارټي دی یو واحده پارټي دی چې مسلم لیگ دی آل انډیا مسلم لیگ دی بل د مسلمانانو ریپرزنټیټیو پارټي بالکل په برصغیر کې نه منم نستا شپږ کانګرس ورکه ریپرزنټیشن شپږ د آل انډیا مسلم لیگ بل نان مسلم لیګي پارټي چې دا یا سکند مسلم ریپرزنټیټیو پارټي په برصغیر کې بالکل نه منم نستا شپږ به کانګرس د سټان ورکوي شپږ به آل انډیا مسلم لیگ ته ورکوي نو شپږ حساب برابر وي بیا در سره منم کنه دا بنې شپږ به کانګرس ورکوي 15 ماته برکه یو به خضر حیات ورکوي نو هو سکتا یونینیست پارټي یا کوم خضر حیات دغه ټول به د کانګرس په خوا او چې کله ځم دومره زیات پر وکړي نو بس کې دا ځم دا ټول چې وایي زه بالکل نه منم چې لیټس ډیسایډ د الیکشن چې څوک د مسلمانانو یو واحد نماینده جمع شدي هغه په الیکشن کې ګورو درځي د الیکشن په خوا الیکشن کوو چې الیکشن څوک ګټي دا د کې دا ځم چې خپل موقف پر شمله کانفرنس باندې بس پر دې باندې ډیډلاک برقرار اصول شپږ د کانګرس پروپوزل وو 15 د مسلم لیگ یو نان مسلم لیگ یعنی د یونینیست پارټي خضر حیات درې مینارټیز غو یعنی په هغه کریسچن سولو یعنی سکانس یا بل داس فرقه کسانو چې هغه بالکل مینارټیز په سب کانټیننټ کې یعنی ټوټل سولو 15 شپږ کانګرس 15 نون سوري آل انډیا مسلم لیگ یو خضر حیات درې مینارټیز ول بس پر دې باندې ډیډلاک رالی او دا بالکل فیلډ سو کې د ډینای وکړه د الیکشن په خوازي په الیکشن کې چش کې راځي هغه وای نو الیکشنز چالو کیږي تر ټولو مخکې په مئی په 1945 کې چې کوم ټیم په یو کې الیکشن کیږي په هغه کې لیبرل پارټي الیکشن ګټي نو نیو ګورنمنت چې په یو کې راځي نو هغه خبره کوي چې بای په برصغیر کې به الیکشنز کو سنټرل الیکشنز چې دي د وفاقي الیکشنز په 1945 دسمبر کې کیږي او صوبایي الیکشن چې دي په 1946 کې کیږي نو په دې کې دوه پارټي حصہ اخی کانګرس اخی او یو آل انډیا مسلم لیگ د کانګرس کوم سلوګان دی هغه خبره کوي چې بای یونایټډ انډیا
موږ د انډیا چټ نه غواړو، ډیویژن نه غواړو. او بل دویم چې دی آل انډیا مسلم لیگ دی، هغه د خبره کوي دغه چې د آل انډیا د مسلمانانو چې کوم سلوګن دی هغه خبره کوي چې بس یو شی نه منو، یو الیکشن نه منو، یو کنسټیټیوشن نه منو، بس پاکستان غواړو، یعنی سیپریټ لینډ هوم لینډ غواړو. کانګرس خو دا خبر کوي چې بای بس یو برصغیر غواړو، په دې کې به د کانګرس راج وي، دا اگر د خلک به زموږ ډومیننت د انډر کار کوي، بس موږ به یو ریپرزینټیټیو پارټي وي، هغه به کانګرس منګر مسلمان آل انډیا مسلم لیگ ټول چې بای یو شی نه منم، بس الیکشن دی پاکستان دی، د پاکستان لپاره د زموږ موومېنټ چې دی پاکستان موومېنټ دی، د جلا وطن لپاره موږ الیکشنز کوو او تحریک مم دغه دی. نو کوم چې اول واره سنټرل الیکشنز کیږي په دې کې مسلمانانو ته ابسولوټ میجورټي ملاویږي، یعنی په اصل کې ډیر سټان چې د مسلمانانو لپاره یعنی 1/3 دی حصہ ده مسلمانانو خپل الیکشن په 30 کې 30 سټان اخی، او کانګرس چې دی په 63 کې تقریبا 57 سټان اخی، په دې کې 6 سټان ویلي. بیا پروفیشنل الیکشن کیږي، مسلمانانو ته بیا ډیر ابسولوټ میجورټي ملاویږي، مسلمانان د الیکشن ګټي، او پاکستان آل انډیا مسلم لیگ او د قائد اعظم چې کوم خبره ولا په شملا کانفرنس کې چې بای آل انډیا مسلم لیگ چې د مسلمانانو یو ریپرزینټیټیو پولیټیکل پارټي د بل پارټي نشته، نو ځکه هغه په 1945 او په 1946 کوم الیکشن اوس په هغه کې ثابت هم وسوله. بس چې الیکشنز وسلو نو په هغه کې بیا یو کنونشن چې د لیجسلیټیو کونسل په دلی کې یو کنډکټ سولو چې په 1946 کې په دې کې د ګرد پارټي د آل انډیا مسلم لیگ لیډرز شرکت پکې کړو، قائد اعظم الیکشن سوالو په اپریل 1946 کې حسین احمد شهید سروردی په دا یو ریزولوشن پیش کړ چې بای ته کوم خبره کوي چې موږ جلا یونټس غواړو، یعنی بنگال سو ان دبليو اف سو بلوچستان سو سین سو، بس د یونټس خبر نه ده، بس پاکستان غواړو. بای برصغیر هند کانګرس ته هندوان در پاته دي، تا ته برصغیر در پاته دي، موږ جلا شکم د ازمړ چې کوم یونټس دي کنه ما چې وتا ته نو واخلې پنجاب سو ان دبليو اف سو بلوچستان سو او سند سو، بس دا جلا اوس مړ زو ځان ته جلا سټیټ غواړو. نو دا په د ریزولوشن کې لیکلیو دا آل انډیا مسلم لیگ ګردو لیډر شول هغه اپروف کړی او د دې منځوري ورکړه چې بس بالا تحریک به د یونټس بغیر بجای د جلا وطن په خوای، بس جلا ځان ته پاکستان غواړو، خپل به پرایم منسٹر وي، خپل به پریزیدنت وي، خپل به لیجسلیټیو اسمبلیز وي، خپل به کنسټیټیوشن وي. د الیکشن بعد بیا په 1946 کې کابینټ میشن په راځي و برصغیر ته، نو الیکشن سوي دي، نوی الیکشن سوي دي، نو د دې د کابینټ میشن و شاته کوم فیکټرز اول فیکټر خدا و چې باید د مسلم آرمي چې مسلم آرمي ول چې هغه زیات ایکسپورټ کېدل او یو کې ګورنمنت ته، بیا په دې کې یو اس ای چې کوم یونایټډ سټیټس اف امریکا و هغه پر یو کې د زیات پریشر واچوي چې بای ستا دومره زیات کالونیز دي، بس دوی کالونیان وساته چې څنګه ستا په کنټرول کې او ته ساتي سلی. ولې د اول جنگ عظیم بعد ورلد وار 1 بعد تقریبا په د دنیا 25% حصہ چې د یو کې کله کالونایزډ کله یو کې کالونایز کړل، نو ځکه یو اس ای پریشر واچوي چې بای ستا دومره ډیر کالونی دي، بدون کې وساته چې څنګه خپل په کنټرول کې ساتي شي. بل الیکشن سوالو فریډم موومېنټس د خاص کر د مسلمانانو د خاصه دا ریزولوشن پاسوي چې بای مرجلا اوس نوې نوې سټیټ غواړو، کنټری غواړو، بلکې بجای د یونټس ده بس موږ جلا غواړو. نو دا په کابینټ میشن کې کابینټ په دې ورته ول کېږي چې دا د یو کې ګورنمنت د کابینټ ممبرز په دې وجه د کې کابینټ میشن ول کېږي. په دې کې درې کسانو، یو سر سټیفر کریپس چې کریپس میشن مو دا یو ډیر زیات سینیر کابینټ منسٹر د یو کې ده، دویم په دې کې لارډ الکساندر او دریم په دې کې پیټریک لاورنس. نو د دې کوم مین کلاسز وو یا پروپوزلز هغه دا پیش کو چې بای مر انډیا په درو حصو کې تقسیمو. اول دا چې هندو میجورټي پروینسز یعنی 15 پروینسز دي، دویم مسلم میجورټي پروینسز دي، دریم بنگال او آسام دا په دا درو حصو کې مر تقسیمو. ګر د پاور شي به موږ ودی خلکو تور کو ودا پروینسز تور کو یو چې دی فارن سول یعنی خارجي سو دفاع ولا دا سيزوري کوم پاور زی دا به د فدرال ګورنمنت سره وي او نور پاور شي به هغه به د پروینسز سره وي. دا خلک بخپل سنټرل لیجسلیټیو کونسل بخپل کنسټیټیوشن جوړوي او د سنټرل لیجسلیټیو کونسل چې کوم ممبرز دي هغه به د پروفیشنل ګورنمنت د پروفیشنل اسمبلیز ممبر په ذریعہ جوړیږي، یعنی د پروفیشنل اسمبلی چې کوم ممبرز دي هغه به د سنټرل لیجسلیټیو کونسل ممبرز جوړوي، لکه وزمر د سېنات چې دی. ایو خبره دویمه خبره دا وکړه
درېیمه خبره دا ده چې دا کوم سټیټس دي یعنی هندو میجورټي سټیټس دي مسلم میجورټي سټیټس دي او بنگال او آسام چې کوم دي دا به که خوښه ولا لاس کاله بعد خپل جلا کېدای شي بس ځان خپل علاقہ جوړوي شي خپل ملک جوړوي شي مثال کې تر بعد مسلمانانو ډیماند دا و چې سینسو ان دبليو اي پی سو پنجاب سو بنگال سو بنگال خو چونکې په درېم بنگال سو دا کسان چې دي نو دوی خدای ډیماند کړو چې بای جلا پاکستان غواړو نه د کنسټیټیوشن غواړو نه د انډیا سره یونایټډ ګورنمنت غواړو نو دا خو په دې کې دا اختیار وکړي چې لاس کاله بعد چې کوم ته د خپل ګورنمنت دی ځان ته خپل جلا یو سټیټ جوړولای شي ازادي اخصي سي لاس کاله بعد نو په دې کې بیا ریلیکشن چې جوړو په دې کې کانګرس ورته چې بای ته خو انډیا تقسیمې د انډیا ته تقسیم بالکل د مخالفت کړی دی کانګرس دا اول ورځ راسي مګر مسلمانانو د الهباد ایډیس بعد او د لاهور ریزولوشن بعد سپریټ یونټس خبره کړې ده او د دلی کنونشن بعد د چکم ټي 1946 الیکشنز وصول د جلا سپریټ هوملند خبره کړې ده چې بای بس موږ جلا سټیټ غواړو موږ جلا سټیټ غواړو نو کانګرس د دې اختلاف کوي مسلمانانو دی بالکل خبره وکړي چې بای لاس کاله باید خپل د کوم سټیټ د ازادي جلا خپل پاکستان درکې بس خبره درته اسانه کړه مګر په دې کې بیا یو ډیر دغه ډیډ لاک رالی چې په دې کې دا خبر سو مینورټیز په دې کې نیګلیکټ سو مینورټیز په دې باندې نیګلیکټ سو د مینورټیز خبره په 0.67 ده د هندو میجورټي خبره سوی ده د مسلم میجورټي خبره سوی ده بنگال د آسام خبره اشو د سکان پر کوم لوړو د عیسایان پر کوم لوړ نو په دې وجه باندې دا بسیر سلو یو شارټ پلان ول لانګ ټرم سولوشنز نو پکې ځکه بس دا په خپل وجه باندې چیر سو کینسل سو کیبنټ میشن هم ناکام وسو لا تر جون پلان درازو د کیبنټ میشن بعد تر جون پلان علي په دې کې چې کوم وایسرای وو وایسرای لارډ ماونټ بیټن دا د لارډ ویول ډیسپلیس سو لارډ ویول ختم سو د پر ځای باندې لارډ ماونټ بیټن رالی چې وایسرای سو د انډیا نو وایسرای سو لارډ ماونټ بیټن دا د انډیا اخري وایسرای هم ګڼل کیږي د یو پالیسی جوړه کتر جون پلان په 1947 کې ودی ته د په دې پالیسی کې دا ویل چې بای انډیا به تقسیمو بس ختم شو کې سباله د یو کې تر وسه مو ته ریفرندم د فریډم موومېنټس هم پکې زیاتو نو لارډ ماونټ بیټن چې راولې انډیا ته دته ویل چې بای یو کې ګورنمنت ول چې بای بس د انډیا د تقسیمېدو پلان جوړ ک پالیسی جوړ ک به دا ختم کړه کسه نو چې کوم ټیم لارډ ویل ختم کړي لارډ ماونټ بیټن رالی برصغیر وایسرای سولو نو د تقسیمېدو او پالیسی تول کېږي تر جون پلان دا کوم د برصغیر تقسیمېدو او پلان تول کېږي تر جون پلان چې هغه لارډ ماونټ بیټن جوړ کړي په دې وجه د تر جون پلان ول کېږي د تر جون پلان دغه شی ول چې لارډ ماونټ بیټن ولر سوچ کوم اسمبلیز ولې ستا پنجاب اسمبلی بنگال اسمبلی د دغه ولا بنگال اسمبلی ولا پنجاب ولا نو بلوچستان اسمبلی خو نو ولا هغه شاهي جرګه یا میونسپل کمیټي ولا ان دبليو پی کې ریفرندم وکړي نو دغه د اسمبلیز دغه راوخصل اول پنجاب اسمبلی سیشن وصل واغوي تل شوي خپل خبره وکړي چا سرګډيري د انډیا په سيزي ک پاکستان باندې ګډي نو هغه په سلام چې بای بس موږ پاکستان کې ډیسایډیشن وکړي چې بای موږ پاکستان ایسته جوړیږو سند اسمبلی دغه کوم چې موږ پاکستان ګډیږو د بلوچستان کوم میونسپل کمیټي د یا شاهي جرګه د هغه د فیصله چې موږ پاکستان ګډیږو په ان دبليو اف کې ریفرندم وکړي هغه د اول چې موږ پاکستان ګډیږو بعد 1935 ایکټ مطابق چې دا خبره وکړه چې د سره جلا کو دا فیصله وسوله نو کانګرس مسلم لیگ پر 14 جولای یعنی پر 14 جولای په 1947 کې یو کې ګورنمنت اپروف کړه پر 14 جولای 1947 کې یو کې ګورنمنت اپروف کړه او ډاکومنټلی پر 14 اگست 1947 کې بعد دا پاکستان هم جلا سولو انډیا هم جلا سوله خبر ختم سوله ٹھیک شو خدای یو خبر ورته وکړه چې ترڅو پرې انډیا یا پاکستان خپل کنسټیټیوشن نه جوړ کړي دوی به خپل ملک د انډین ګورنمنت ایکټ 1935 مطابق چلای نو دا ولو زموږ دوه لیکچرز چې د 1985 یعنی د کانګرس کوم ټیم جوړ سولو او بیا ونې چې تر 1947 تر جون پلان پرې دا ټوټل هیستوري د پاکستان موومېنټ او پاک افیرز چې کومه حصہ ولا سټرګل فار میکینګ پاکستان په دې کې چې کوم مین ایونټس ډېر ضروري ایونټس دغه خو شارټ ایونټس داسې وي چې هغه بالکل داسې غیر ضروري ایونټس وي هغه مر سکیپ کړي دي چې کوم تر ټولو زیات ضروري امپورټنت د ایگزام په لیاز او د جنرال اویرنس اگاهي په لیاز هم چې ضروري وو
هغه موږ د سره په د دوه لیکچر کې شیر کړو. امید لرم چې دا ویډیوز به تاسو خوښ شي. د دوه لیکچر دي سات پر یو ځای باندې تاسو به پیدا جن اخر سی وی کچیر بیا هم تاسو یو کوېسچن تاسو په کمنټ سیکشن کې لیکئ سي یا ماته په ایمیل کې خپل سوال پرې شوی سي تاسو غوښتنه وي. امید لرم چې تاسو به خو نه خاصوي. د نور ویډیوز د لپاره ته د چینل تړل پاتې سي. الله حافظ.